زمونږ او ستاسو د پیدایش یو مقصد دی، یو عظیم مقصد دی. هغه مقصد د الله رب العزت معرفت دی او د الله رب العزت بندګي او عبادت. دې لپاره موږ تاسو الله ته خوردن برای زیستن است او زیستن نه زیستن برای خوردن است. دا خوړل چې موږ تاسو کوو، خوراکونه کوو، د دې لپاره چې موږ تاسو ژوند بقا ولري او په دغه ژوندۍ کې دغه ژوند کې د الله عبادت وکړو. داسې نه ده چې دا ژوندګي موږ تاسو له الله دې لپاره کړی چې خوراکونه خوراک او څښاک کوو، عیش او عشرت. داسې نه ده. دا خوراکونه د ژوندګۍ لپاره او ژوندګي د بندګۍ لپاره. داسې نه ده چې دا ژوندګي د خوراکونو لپاره. داسې نه ده. زندگی آمد برای بندگی. شاعر وایي دا زندگی د بندګۍ لپاره راغلی ده چې انسان په دې کې د الله عبادت او د الله وپېژني، د الله بندګي وکړي، د الله عبادت وکړي دپاره. او هغه زندگی د انسان چې هغې کې د الله بندګي نه وي، هغه شرمندګي ده. ګوره دنیا کې هم شرم دی، آخرت کې هم شرم دی او هر وخت کې شرم دی. دې وجې نه د کفارو په باره کې الله فرمایي چې دا زناور دي د څلورو. الله وی لهم قلوب لا يفقهون بها، زړونه مې ورکړي دي خو د حق سوچ پې نه کوي. ولهم اعین لا یبصرون بها، سترګې مې ورکړي د حق ته نه ګوري. ولهم اذان لا يسمعون بها، غوږونه مې ورکړي دي حق پې نه اوري. الله وی دغه خلک چې دا اسباب د هدایت ورسره دي او نه استعمالوي په صحیح طریقه باندې، اولئک کالانعام. دا خو زناور دي د څلورو، دا خو چارپیان دي. الله وی چارپیان ښه دي، بل هم اضل. چارپیان څخه خو مرګ سره خبره ختمه ده، حساب کتاب نشته له انسانه. تاسو خو مخکې ډېرې قصې پرتې دي، حساب دی، کتاب دی، حشر دی. الله سره تا دنیا کې الله نه یې پېژندلی، دا معرفت دې نه حاصل کړی. څنګه چې قبر کې کېښودې، خلک نه روان شو، ملایک راځي ته وایي من ربک، ستا رب څوک دی. دا ضروري خبره چې موږ تاسو خپل رب وپېژنو په دنیا کې چې رب څوک کوم ذات دی. رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. حرکات نو تمام صفتونه د خدای توب الله لري چې رب العالمین دی. الله رب دی، دا ټول مخلوق الله پیدا کړی دی. خالق هم الله دی، رازق هم الله دی، متصرف هم الله دی. پوه شولې؟ دا ټول الله دا کارونه کوي. هغه رب مې الله دی که نه؟ مؤمن به ورته وایي دنیا کې رب پېژندلی، هغه ورته رب زما الله دی، رب الله، رب زما الله دی. په دنیا کې زموږ ستاسو دا زندګي د دې لپاره ده زموږ تاسو خپل رب وپېژنو او د الله عبادت وکړو. دا مختصره زندګي ده. ګوره دا نبي علیه السلام فرمایي د یهودو د عمر مثال داسې دی لکه سهار نه تر ماسپښینه پورې، دا هم لږ اوږد وخت دی. د نسواراو د زندګۍ مثال دومره دی لکه د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې، دا هم کافي وخت دی. زما د امت د عمر مثال داسې دی لکه د مازدیګر نه تر ماښام پورې. ولې نه خبره بس ختمه ده. مؤمن زموږ څو خبرې وکړو، بس ماښام ځان خبره ختمه ده. نو دا ډېر مختصر وخت دی زموږ او ستاسو. خو دا مختصر زندګي چې ده، مختصر وخت، دا ګوره ډېره قیمتي ده. زندګي مختصر ده خو ډېره قیمتي ده، ځکه په دې زندګۍ باندې انسان هغه نه ختمېدونکې زندګي یا جوړولی شي یا خرابولی شي. که دا زندګي دې صحیح استعمال کړله، هغه زندګي به دې صحیح شي. که دا د غلط استعمال کړه، هغه دې ګوره بې تباه او برباد ده. دې وجې نه هغه داسې زندګي ده د آخرت چې نه ختمېدونکې ده. ګوره امام غزالي رحمه الله د علماو کې عالم تېر شوی دی، هغه وایي د آخرت د زندګۍ مثال د دنیا دا فضا چې د اسمان نه راښکته د ځمکې نه بره، چې دا ټوله فضا د خالیګاه د غوف د دانې نه د مړزان ته یې اچوي، څومره معمولي شی دا ډکه شي او یو مرغه پې مقرر شي او کال پس یوه دانه خوري. احتمال امکان شته دې خبرې چې دا دانې یو ورځ ختم شي. خو د آخرت زندګي زما عزتمندو دا زندګي مختصر ده خو ډېره قیمتي ده. پوه شولې؟ او دې زندګۍ باندې ګوره باور مه کوئ. دا هغه چې دا ټیمپیس چې دا ټک کوي که نه، ټک دا ټک نه دی. ګوره دا زموږ ستاسو غوږونو ټک راځي، خو دا وایي کټه الټه. موږ ستاسو غوږونو الټه راځي، دا وایي کټه. ای انسانه ستا د په سکند باندې ټک کوي. انسانه ستا د زندګۍ نه یو سکند کټ شو. وایي د ټکټکۍ ستنې ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼه، هسې ټک ټک مه ګڼه. انسانه ستا د ژوند په ونه د تبر ګزارونه کېږي. نن سبا کارپولیټونه او دا ټول پر راوتي دي، ستا د زندګۍ شپېته اویا ته سل کاله
هغه ورځې هم زده کوي، کلونه هم زده کوي، ورځې او میاشتې او منټونه او سکندونه هم زده کوي چې دا دومره دنیا کې زندګي ده. خو چې یو سکند کټ شو بس کټ شو که نه، بیا خو نه راځي. زموږ مختصر زندګي ده چې موږ دې کې موږ تاسو الله وپېژنو، الله راضي کړو او خپله زندګي د نبي رسام تر څو باندې تېره کړو. الله دې عمل کړو د ښه نصیب کړي.